السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کورل دویم نمبر کلاس چې په تیر کلاس کې مونږ د صفحې تعارف کړی چې مونږ په کورل کې نوی پیج څنګه کولاو، نو تقریبا څه ناڅه به تاسو انشاءالله یاد کړي وي. او اوس په دې کلاس کې به زه صرف یو څو ټایپس تاسو ته وښیم چې هغې باندې مونږ نن خبره کوو. نو په هغې کې دغه کرښه باندې به خبره کوو. دلته چې کوم ټولز دي، زه به د ټول ناول یو نیو صفحه راکولاو، کوم نیو پیج. دا موږ سره نیو پیج راکولاو شو. د دې چې کوم سیټینګ دی هغه مونږ ټول پرون کړی و. نو په دې کې مونږ سره دا د کورل ډسپلی ده خپله. په دې کې یو څو ځینې چې د هغې خپل نومونه دي. په دې ځای ته په کورل کې ټول بار ویل کېږي، دې ته ټولز ویل کېږي. دا زوم ټول دی، دا کټ ټول دی، او دغرانګه دا پکې ریکټنګل ټول دی. نو دا ځای ته ټولز ویل کېږي، ټول بار. دغرانګ دې درې بټونو ته پکې کیپشن بار ویل کېږي، دې ځای ته پکې ټایټل بار ویل کېږي. نو دا یو څو نومونه تاسو ځان سره لږ یاد ساتئ. د ټول ناول مونږ سره په کورل کې هغه دغه ځای دی. دا شین نشان به تاسو وینئ. شروع به دې ځای نه وکړو. کله چې دې ځای باندې مونږ رایټ کلیک وکړو، دا ګس سیټ ته چې کومه بټن ده ښی سیټ ته، دا چې کله مونږ دې ځای باندې ووهو یا بیا دغه رنګ ډبل کلیک وکړو، نو دې کې مونږ ته دا یو بورډ را ښکاره شي، او دې کې تقریبا یو څو شیانې لیکلي دي. نو زه به تاول د دې لږ شان تعارف وکړم. په دې کې لیکلی دی اول نمبر ریسټور. ریسټور دا ویل کېږي وړوکو کولو ته. نو دا چې کله دې باندې کلیک کړم، دا به داسې ما څه وړوکی شي. ډسپلی به د ټول سکرین نه اوړه شي. بل دې کې دی پته نه لګي، دا شیز لوډینګ کوي، بند شو. ټیک شو. نو دغه ځای کې یو څو دغه و. بل دې کې مونږ سره دا یو دی مووی، مطلب دا بلکل ختمول، او سایز معنی دې سایز وړوکی کول، او دغه رنګه د دې ځای نه دا داسې ښکته کېږي، سکرین نه لرې کېږي، او دغه رنګ دې ځای نه کلوز کېږي. د دې شارټکټ دی الټ پلس F4. نو دغه پکې وړه غوندې کې خبره وه. زمونږ اصل درس د دې ځای نه شروع کېږي. په کورل کې تقریبا د یو څو مینو دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. په دې کې دا 12 مینیوګانې دي، او دې مینیو دې ځای ته مینیو بار ویل کېږي. موږ په مینیو بار کې به فایل باندې شروع وکړو. کله چې موږ فایل باندې کلیک وکړو، نو په دې ځای کې موږ سره دغه یو څو ټولز دي. په دې کې بعض داسې ټولز دي چې هغه موږ وسویو، هغې ته زمونږ اوس ضرورت دی. بعض پکې داسې فایلز دي چې هغې ته اوس ضرورت نه دی، او بیا کله اخر کې ضرورت راځي، کله پکې منځ کې ضرورت راځي، کله یو ډیزاین مکمل کولو نه پس دې کې ضرورت راځي. نو بیا به خپل ځای سره یو، لکه مثلا دا ټول دی، نو دا ټول اوس دې ځای کې هم دلته شته دی، دا د ښکته هم یو ځای کې دی. نو بعض ټولز به مخکې راځي، بعض به وروسته راځي. نو په دې کې موږ سره اوله دی نیو. نیو خو مونږ پرون ویلی مو، او دې مطلب دی نیو پیج. دې کې مونږ پرون دغه ځای نه خبرې کړې وې، نو دا پکې تیر شوی، دا پکې ډبل ځل راغی. نو دې کې بعضې خبرې پاتې، بعضې ملګرو ویلو چې هر یو ټولز مونږ ته سی اپلای شي، نو مونږ به ته بیا سی ورسېږو دې باندې. په دې کې اولنی یو دی دغه لیټر. لیټر دا هغه صفحې ته ویل کېږي چې دا د F4 نه لږ شانتې وړه وي. نو او بیا پکې بل دی یو قسم دی پکې لیګل. لیګل دا د F4 او د لیټر نه لږ شانتې غټی. نو دغه دوه پکې مشهورې دي. دا نور چې دا ښکته به تاسو هم جوړولی شئ، لکه بزنس کارت دپاره یې پکې سایز ورکړی دی. دا لیکي اوس د بزنس کارت سایز دی. تاسو دلته کې به د دې ځای نه شروع کړئ، داسې دې ځای پورې بزنس کارت سایز دی. ټیک شو. نو دا خو پکې نیو شو. د نیو شارټکټ دی کنټرول ان. تاسو کله کنټرول ان کلیک کوئ او دې ځای ته نه راځئ، نو هم به هم دغه بورډ تاسو له مخې راځي. دې کې بل دی نیو فرام ټمپلیټ. دا یو څو ټمپلیټ دي جوړې کړي دي په دې کې.
په د کولرا کې د کولرا کمپنۍ یو څو ټمپلیټ جوړې کړي دي چې هغه دلته کې نو تاسو هغه ځان یو نوی ټمپلیټ هم راوستلی شئ دا لږ شان لوډینګ کوي نو تاسو به لږ ویټ وکړئ دې کې دا یو څو ټایټلې دي واچولي دي چې دغه تیار دي خو دا زموږ سره تعلق نه ساتي دا دغه پروفیشنل عام چې کوم بار ویبسایټ وغیرې دا د هغوی دپاره استعمال دي زموږ هم کله په کار راځي تیار ویبسایټ دی مثلا اوس دا دی دې کې دغه لوګو هم ځای شته دی دغه پکچر دپاره ځای هم شته دی دغه نومونه وغیره ټول هر څه پکې ډېټ ټایم وغیره هر څه پکې لیکلي دي تاسو دې ځای نه نیو ټمپلیټ هم شئ راکولاوهلی که چېرته تاسو څه ټمپلیټ جوړ کړی وي نو هغه هم دې ځای نه تاسو راکولاولی شئ هغه هم دلته راتلی شي تاسو ته دغه رنګ دې پکې دا نومونه ورکړي دي بزنس کارډ شو بزنس کارډ دا عام چې کوم جیب دپاره کارډ وي خو دلته کې دغه څلور ګوټۍ او بار ملګونو کې دا اوږد دي او دلته داسې په پلنو باندې نو دا پکې یو 2 بزنس کارډ دي تیار ور داخل کړي دي نو خیر دا زمونږ درس نه لږ شان بار خبره دا ډېر موافقت نه اخلي مونږ دې درس سره دا به کینسل کړو بل دی کې مونږ سره دی اوپن دا چې کله مونږ یو فایل کې لګیو کار کوو او یا مثلا مونږ کولرا نوی راکولاو کړو او سره فایل مونږ نوی راکولاو کړی صفحه هم نوی کولاو کړي نو دغه ځای کې دا مونږ سره په کار راځي بس کنټرول او وخو یا دا اوپن وخو بس ډایرکټ به مونږ سره پیج راکولاو یو بل ډاکومنټ مونږ مخکې نه جوړ کړی وي تیار کړی وي څه کار پکې پاتې هغه راکولاوهلي یا څه یو شي د هغې نه کاپي کولي یا هغې کې دننه څه تغیر کولي نو هغې دپاره دا اوپن استعمالېږي نو اوپن باندې چې کله ما کلیک کړو نو ما ته اوس دلته دغه یو بورډ راشو شي په دې کې اوس ما ته وایي چې ته کوم یو دغه کې ایډیټ کول غواړې نو هغه ته دلته نه سلیکټ کړه نو زه اوس فلحال چې مثلا هسې یو سلیکټ کړمه نو ما ته به بلکل همغه یو راکولاویږي مثلا دې کې دغه یو باندې زه کلیک کړمه او موافق وم یا انټر بټن وم نو بس دا ما سره اوس راکولاو شي زما دا ډېره لږه شانې درنه هم ده نو دا هر شیز کې لږ لوډینګ کوي دا اوس دغه د کتابونو د ودرولو شکل دپاره دی هغه کتاب ټایټل بیا ورداخلي نو دې ځای نه شو کنټرول اوپن د اوپن باره کې دغه یو څو خبرې وې او د دې شارټکټ دی کنټرول او بل دې کې موږ سره دا یو دی نو دې ټولز مطلب دا دی چې مثلا مخکې کوم فایلز ما راکولاو کړي دي یو 5 فایلونه چې کوم مخکې ما ایډین بیان یو بس راکولاو کړي دې نه مخکې ما د کلاس 1 په نوم باندې یو دغه راکولاو کړی هغه هم ما سره د شارټکټ راغلی دی لکه څنګه چې تاسو په یوټیوب کې ویډیو وګورئ او هغه ستاسو سټورۍ ته لاړ شي هلته تاسو سره صرف شارټکټ د هغې پاتې شي لکه مثلا سبا ستا په کار شي لنډ هغه ځان راواړئ بیا سره ورپسې ګرځېدی نه شي سرچ یې ورپسې نه شي کولی نو دا د دغه دپاره ده دې کې دا اوس ما دغه ځای نه کتاب موکاپ راکولاو کړو او د ټایټلز فولډر نه او دې ته چې کوم نوم لیکل شوی هغه هم دلته راغلی په کم ډسک کې چې هغه هم ورسره راغلی ای ډسک کې دا یو مې د ډي نه راکولاو کړی دا یو د سی نه او کوم فایل چې هغه هم ورسره لیکل شوی سی ډي آر دا د کورلرا خپل نوم دی د سی معنی کورل او ډي معنی دغه اخرنی لفظ دی ډرا او دغه آر یو سره پکې یو متن داخل کړی دی نو دا د دې شارټکټ دی کله چې تاسو یو شان یو فایل غواړئ ته سی ډي آر فایل سره شته دی نو تاسو به مراد دی چې یاره د کورلرا فایل سره شته دی لکه هر یو کمپنۍ خپل یو نوم چې خود یې هغې یو شارټکټ ورکړی نو په دې کورلرا کې دننه چې کوم فایلونه د هر یو فایل ځانله ځانله شارټکټ دی لکه پي ان جي شو دغه رنګ جي پي جي شو دغه د دې خپلې غټې غټې جملې د هغې نه ماخوذ دي نو دغه ځای پورې دا خبره شوه بل به دې کې موږ سره کلوز دی دا کلوز چې کله زه کلیک کړمه نو زما دا کومه وینډو چې راکولاو شوې ده ماته دا بلکل داسې نه کلوز شي بعضې خبرې داسې چې هغه مونږ پریکټیکل کوو نو لږ ټایم ولې اوس زه کلوز کوم واپس یې لږ هم لږ ټایم رانه اخلي بل مطلب دې کلوز دا دی چې ما دا کم یو موکاپ راکولاو کړی و نو دا اوس ما سره دا کلوز شي ټیک شو کلوز آر مطلب دا دی چې ما دا یو هم راکولاو کړی دی دا مې هم راکولاو کړی دی او دغه مې هم راکولاو کړی دا ټول دې بلکل ختم شي د دې کلوز آل مطلب دا دی نو دا خو تاسو به دغسې پوه شوئ بل به دې کې سیو ایز ټمپلیټ دغه رنګه دا ټول دې کې دي نو اوس به دې باره کې یو شارټکټ خبره وکړو سیو دا په کورلرا کې په 3 قسمه سره کېږي یو دا دی چې کله ته یو فایل نیو راکولاو کې او هغه ته سیو کې چې نیو فایل یې هغه ته سیو کې نو هلته به تا نه یو څو شیونه غواړي نو ته به هغه پوره کوې اوس دا مثلا کلیک کومه نو دا اوس ما سره همداسې وشي او هغه کوم چې ما دنه ختم کړی هغه هم پکې شي
دا به زه ځینې ختم کړم، دا به هم بند کړمه، دا به هم زه به نیو فایل راکولاو کړمه. او اوس دې ته ګورئ کله چې ما نیو فایل راکولاو کړو او دا زه اوس سیو کومه، نو دلته کې ما سره اسم سیو بند شوی دی، آف دی. بعضې ملګري وایي چې دا ولې نه سیو کېږي، نو هغه مسله چې دې کې موږ څه ایډرس نه دی کړی، دې کې موږ څه تغییر تبدیل نه دی کړی، څه پکې داخل کړي نه، نو ځکه اوس چې زه دلته مثلا دا شی داسې وکړم، دا داسې داسې دغه شیان مې نه وکړم، نو اوس تاسو ګورئ هغه به هلته ما سره کولاو شي. دا سیو کولاو شوی دی، شارټکټ دی کنټرول اس. دا وړې وړې خبرې دا اکثر ملګرو ته به یاد وي، خو بیا هم د ویډیو لحاظ سره کوو چې نور ملګرو ته بیا فایده حاصل شي. نو کنټرول اس شو، نو زه چې اوس کنټرول اس کلیک کړم نو دلته ماته یو بل بورډ راکولاو شي. په دې بورډ کې اوس یو څو خبرې وکړو چې دې کې دا څه څه دي. اولنی خو دلته کې موږ دې لپاره لوکیشن ورکوو. لوکیشن معنا ده چې دې یو فولډر منتخب کوو، دغه ډیکس ای کې اف کې سی کې کوم ځای کې ته سیو کوې نو هلته به دې ځای ورکړې. مثلا دا به د میوزیک کې سیو کوم، ټیک شو. نو میوزیک کې سیو کوم، دلته نه به اول تاسو خپل نوم ورکوئ، ټیک شو. دې له مثلا زه یو نوم ورکړم، نو ټیک شو، دا ما کلاس نوم ورکړم. دلته اوس ما ته کوم فایل کې سیو کړي، دا ډېر فایلونه دي، دې ټولو فایلونو باره کې ورته زه بیا د هغه ځای کې خبره وکړم چې کله موږ دا ټول ختم کړو کورره، او د اخرنی سبب به زموږ په دې شیز کې، ځکه چې دا خو اوس دلته په کار نه راځي، دا به هغه ځای کې په کار راځي چې کله زموږ کورره نه وځو. نو اوس خو موږ فایل سیو کولو ته ضرورت نه، خو صرف دغه سیو او ځای ټرای کوو او دغه ریکشن ویو. نو سی ډي آر فایل دلته آلریډي سلیکټ وي. په دې کې بیا بل موږ سره دی دې ځای کې که تاسو ورکوئ، یا دلته کې اکثر تاسو خیال کړئ د نظمونو وغیره کې چې کوم لیکل شوي په سکرین به تاته یو شان لیکل شو کوي، او بیا چې کله ته هغه پلی کړې نو هلته بل شان لیکل شو کوي. نو دې ټایټل مطلب دا دلته کې دا کلاس نوم اصل کې موږ له دلته ورکول پکار دي، ټیک شو. دې ځای کې سبجیکټ ولیکئ چې څه باره کې دی، لکه دا فایل دی، میوزیک دی، مووي ده، څه شی دی، نو دغه ټول دلته کې بیا لیکلي. دې ځای نه تاسو ورجن خپله منتخب شوی دی. دې کې بیا دا داسې دي چې 11 دپاره پکې 12 دپاره دغه رنګه ده، دا دې ورجنې دي. دې نه به هم تېر شو. بل دې کې دا ځای دی، بل دا هم د خپل سیټینګ د دې تیار شوی دی سیو. نو دا کې وګوتې نه وخو، دا د خپل سیټینګ په خپل حال باندې باقي پاتې کول شوي دي. نو بس دا چې زه کله سیو کړم دا به اوس ما سره په دغه ځای کې دا فایل سیو شي. دا فایل ما سیو شي چې هر ورځ به دې فایل کې کار کوو، دا به زه هر ورځ راکولاوم. بل دې کې موږ سره د سیو ایس، یو خو دا فایل ما هلته کې اول ځل باندې سیو کړو، نو چې اوس زه غواړم چېرې دا فایل دې په دغه میوزیک فولډر کې هم پاتې شي او بل ځای ته دې هم لاړ شي، دغلته کې باقي په خپل حال پرېږدمه او بل ځای کې هم سیو کومه. نو بیا د دې شارټکټ دی کنټرول پلس شفټ او بیا ورپسې ایس، دا درې واړه بټن به یو ځل نه کلیک کړي. او یا مثلا دلته نه راځي، دلته نه راسي کلیک کړئ، نو تاسو ګورئ اوس دلته کې دا هم په خپل حال پاتې دی. مخکې که تاسو خیال کړو دا دلته نو صرف اوس دا اوس راغلی، او دې له زه دلته کې دا نوم چینج کړمه او دا زه په کلاس 1 باندې کې، نو دې له زه ایک ولیکم دلته، ټیک شو. نو اوس چې دا کله زه سیو کړم نو دلته به 2 شي، دا به 1 به بیل سیو شي، دا به بیل سیو شي، نو دواړه فایلونه به بیل بیل سیو شي. نو دغه مقصد خو دا دی. بل زموږ سره په دې کې دی سیو ا ټمپلیټ. ټمپلیټ دا په هر یو سافټویر سره خپل خپل ټمپلیټ دی. تاسو نو وختي باز ټمپلیټ هم ښودلی په دې ځای کې. ټمپلیټ دا داسې شي دي چې کله ته دا راکولاو کړې او په دې کې ته تغییر تبدیل وکړې او هغه سیو کړې، نو هلته به هم تاته سیو ایس راځي. نو د دې مثال د یو سافټویر ده، څنګه چې ته په یو سافټویر کې لیکل وکړې یا کار وکړې، پکې څه پکې وکړې، ډیزاین وکړې او هغه ته سیو کړې، نو تا نه 2 اپشنه غواړي، یا به ته په اول ځل دا سیو کړې یا به ته په دویم ځل کاپي د دې نه اخلې. نو دغه ټمپلیټ مثال دا چې زه یو ډیزاین جوړوم، مثلا یو فارم به مثال وایو، فارم ما جوړ کړو، نو دا فارم چې کله زه جوړ کړم او دې کې زه یو تصویر ولګوم او نور لیکل دي په خپل حال دي، نو مثلا دې کې زه اوس دا ټمپلیټ یو ځل راکولاو کړم، دې کې زه ایډیټ وکړم، نو هلته به داسې بیل سیو شي مانه. کله زه کنټرول اس کلیک کړم دا به بیل سیو شي، بیا چې کله زه دواړه بند کړم بیا راکولاو کړم، دا به کرم په خپل حال باندې خالي تش پروت وي. نو د ټمپلیټ مطلب دغه دی، ټیک شو. دا اوس وګوره دا سی ډي آر فایل کې نه دی، دا اوس دې فایل کې دی، وګورئ سی ډي ټي. نو دا دې فایل کې هم موږ سیو کولی شو. دې باندې هم بیا سټیم خبره وکړو چې کله موږ یو ډیزاین جوړ کړو نو هغه بیا ټمپلیټ کې سیو کړو، ټیک شو. اوس خو موږ ډیزاین نه دی کړی، نو هغه ټمپلیټ کې موږ څنګه سیو کړو. دا بعضې خبرې تاسو ځان سره نوټ کوئ، ما نه خو یاد کېږي ځکه ما باندې بوج ډېر دی،
نو بعضې خبرې تاسو ځان سره لیکئ نوټ کوئ یا کمپیوټر کې پاور پوینټ کې لیکئ یا دې کورلرا کې خبرې نوټ کوئ چې هغه به وروسته ماته یادوئ نو زه ورته بیا هغه ویمه. ټیک شو. نو دې ځای نه به دا سیو کړئ د نیم وغیره دغه شیان مې ورته ټایټل وله ورکړي دا وله ورکړي دا مې ورته وښودل. ټیک شو. بل دې کې موږ سره دا دی نو د دې هم دغسې خاص فایده نشته دی بس دا نه دي ویل پکار پکې دغه کوم ځای کې ضرورت راشي هلته بیا ویو. بل دا هم د دې انټرنټ سره تعلق دی دا هم پکې نه دي ویل پکار. دا شیز دی د دې ځای دلته خپل را روان دی دغه رنګه دې کې دی کنټرول مین چیز پکې دا دی او دا دی. نو کنټرول آی او امپورټ دا دې ته ویل کېږي چې ته دې سافټویر ته د بهر نه څه شی راوړې امپورټ کوې ورته. او ایکسپرټ دې ته ویل کېږي چې د کورلرا یا د سافټویر نه یا د شیز نه بهر شي وباسې. کله ته یو ډیزاین جوړ کړې هغه سیو کړې نو یا ته تصویر ته وباسې نو تصویر جوړه نو ته د کورلرا یا د ډیزاین نه بهر یو شیز وباسې یو شیز د دې سافټویر نه بهر ایستل دې ته ویل کېږي ایکسپرټ. او کوم یو شیز رادننه کول مثلا ته یو تصویر رادننه کوې مثلا دې ته زه امپورټ باندې کلیک کړم نو اوس ګورئ مثلا ما سره دلته کې زما دا تصویر دی همدا تصویر ته اوس ګورئ دا دلته کې زه رادننه مې کړو ما دا د بهر فولډر نه دې فایل او دې ایریا ته مې رادننه کړو. ټیک شو. دې ته امپورټ ویل کېږي. اوس مثلا دا ما دلته رادننه کړو غاړو ته مې تېنه دا شیونه هم داسې تاو کړل دغه رنګ مې ورله ورکړو نو اوس زه دا تصویر د دې ځای نه وباسم. ټیک شو. دې نه زه تصویر جوړوم او دا زما دا غوښتل چې د دې نه دې دا شیز غاړې ته راشي. دا تصویر چې ما راوستو یا بل څه دپاره ډېر کافي د هغه تاسو وروسته یادوئ انشاءالله. ها اوس صرف بس هغه د اولې درجې کار دی صرف متن یادوئ او نور تشریح ته به وروسته وګورو. تاسو اوس دا شارټکټ یادې کړئ ځکه چې دا اولني د 3 کلاسونه دا صرف د شارټکټو دپاره دي چې موږ شارټکټ یې څه دپاره یوز کوو دې بس موږ تقریبا څو شارټکټ یې ویل 1 2 3 4 5 6 دا شپږ شارټکټ داسې باید چې یاد وي. زه به کله کله دې کې تپوس هم کوم. نو اوس د زه ایکسپرټ باندې کلیک کوم تاسو دې ته ګورئ. ښه ما نه دلته کې لوکیشن غواړي همغه د سیو طریقه ده پوه شوې خو دا به زه ایکسپرټ کوم بهر دې زه دې سکرین ته راولم تاسو ته ګورئ پریکټیکل ورته کومه دا دې نوم د کلاس په نوم باندې به دې ته لاړ شي. دلته نه به اوس فایلونه سلیکټ کوو دا به خبره به بیا اوس دلته کې خو ټایم اخلي رانه دا بیا خیره کوي ته زه څه کې پی ډي اف کې سیو کې ایلسټریټر فایل کې دغه رنګه په دې فایل کې دغه رنګ دې فایل کې دا خو هغه دغه فایل څه ورته وایي ټمپلیټ و پی ان جي کې ډېر فایلونه دي دغه ټول بیا د هر یو سافټویر نور سافټویر دپاره پکې دا ور اچولي دي. مثلا دلته یو شارټکټ یو ټایټل جوړ کړه هغه ته وایي چې دا د کورلرا سافټویر د کورلرا د فایل دې زه په ایلسټریټر کې راکولاو کړم نو د دې نه په ایلسټریټر فایل کې سیو کړه یا مثلا دا زه په جي پي جي کې سیو کوم نو جي پي جي هغه تصویر ته ویل کېږي کوم چې موږ ته عام داسې په دغه کې راځي جي پي جي تصویر سره بیکګراونډ وي خپل شاته بیکګراونډ او د پی ان جي تصویر سره بیکګراونډ وي دا ټول برته انشاءالله وروسته زه وایم خو اوس دلته مونږ نه ټیم نشته نو دا زه اوس ګوره ایکسپرټ کړم اوس وګورئ دا به اوس ایکسپرټ شي ما سره دلته راغلی دا ځان له غاړ بورډ دی دې باندې غټه قصه ده دا به هم دلته بیا وروسته کوم نو دغه رنګه دې کریرونه وکړي برابرول او دغه شیان دا ټول اخر ته دي ها د دې اوس دلته ټایم نه دی نو دا به اخر ته انشاءالله هغه ځای کې وي او دغه اوکې باندې چې کلیک کړم دا به وځي دا صرف به دې نه سیو شم هغه ځای کې. بل دی موږ سره په دې کې ایکسپرټ فور نو دلته اوس لیکلی آفس ویب سایټ او ایچ ټي ایم ایل نو دا هم د انټرنیټ سره تعلق ساتي. مثلا ته یو تصویر دلته یو ډیزاین جوړ کړې او هغه ډایرکټ ته خپل ویب سایټ ته اپلوډ کړې ستا یو ویب سایټ دی په انټرنیټ باندې هغه تا دلته د کورلرا سره کنیکټ کړی دی ته چې کله دې باندې کلیک کلیک ځکه نه کومه چې زه دا کلیک کوم لوډینګ وي لوډینګ ما خو کنیکټ کړی ما ویب سایټ نشته ځکه نه وم نو دې ځای نه به تاسو خپله ټرای په دې ځای باندې وکړئ او دومره فایدهمند دلته کې ځکه نه چې مونږ د ویب سایټو سره څه کار دی لکه بیا هم چې کوم ملګري ته څه پرابلم راغی نو بیا دې انشاءالله ماته ووایي او د دې دومره تعلق دی چې بس مونږ د دغه سره نشته اصل کې دا بعضې ټول زه ځکه پوهېدم چې دا خو غټ سافټویر دی دې کې خو قسمه قسم کارونه کېږي قسمه قسم شیان دپاره کېږي که زه اوس تاسو هغه ټول هر څه ویم نو دا خو تقریبا کال کې هم بیا نه ختمېږي نو موږ به دې نه هغه کوو چې زموږ روزمره کار په دې کې پیدا کېږي هغه ورته انشاءالله زه دې نه وایم. دې کې بعضې داسې ټول دي چې هغه زموږ د کورس نه بهر دی هغه موږ نشو ویلی سر ته رسولی نشو
او نور یاد دي انشاءالله راته. بل دلته کې موږ سره په دې کې دا د سیم 2 نو دلته اوس تاسو دا بلوټوت باندې لګئ نو چې تاسو په لیپټاپ کې کمپیوټر کې بلوټوت یې نو تاسو بلوټوت کې داسې بلوټوت باندې وکلیک کړئ او دلته بلوټوت باندې هم لګولی شئ. نو اوس ما سره د بلوټوت راکولاو شو ما سره دلته کې فی الحال دا شیونه کنیکټ دي. دا چې کله زه دې باندې کلیک کړم ما د موبایل کوډ دا چې کله کلیک کړم ما ته موبایل ته یو دغه راشي دوه نښې به راشي یو باندې ایکسپرټلی کړئ یو باندې کینسل. نو دا نو تاسو د بلوټوت طریقه یاد ده دې نه بلوټوت باندې سینډ کېږي. بل دې کې موږ سره دا غدي دا ټول خپل دغه دي ایمیل ته سیو کول او دغه رنګه فوکس دې ته نو دغه دومره ضروري نه دي نو انشاءالله تېر شو. بل دې کې موږ سره ده پبلش ټو پی ډي اف. نو پی ډي اف ته لیږل دا خو تاسو پاتې مثلا ما دلته کې یو ډیزاین جوړ کړی دی دا زه یم چې پی ډي اف کې یو کس ته ولېږم. اکثر دا سندونه فارمونه کتاب یو ټایټل بل دا اکثر خلک پی ډي اف کې غواړي که نه ځکه پی ډي اف کې دا اسان پرنټ کېږي او بالکل صفا پرنټ کېږي. نو زه مثلا دلته کې پی ډي اف ته پبلش کومه ده پی ډي اف مې کلیک کړو دلته ما سره مخکې یو فایل پی ډي اف کې سیو شوی و دغه نو دغه فایل ما سره سیو و او اوس ورته بل فایل هم د پی ډي اف راغلی. نو دلته نه بیا د پی ډي اف خپل سیټینګ کېږي داسې چې تا مثلا څو صفحې لیږي تا مثلا دلته کې داسې پیجونه دغه کړي ډېر پیجونه یې تا سره هر پیج کې تا بیل بیل کار کړی دی یو کې د ډیزاین جوړ کړی بل کې د یو بل کې بل هغه ټول تا ته وایي د سیو کې او که نه ته لږ ته نه سیو کې یو پیج ته نه سیو کې دوه ته نه سیو کې یا ایک نه والا تر دریو پورې دې وشي یا مثلا ټول وشي د یو ځای نه. نو د دې ځای نه بس صرف دغه دوه سیټینګ دی نور هر څه په خپل حال پرېږدئ. نور بس یې په دې نه واخلئ دلته کې دې ځای نه یو پیج یا یو پیج نه والا دوه دریو پورې منځ کې به دا شي لازمي ښه دی دا به یو ورکوئ د یو نه والا نهه پورې نو دغه سی ثابت یا مثلا یو پیج پنځم نمبر پیج دې سیو شي یا د اول نمبر پیج سیو شي یا ټول د یو ځای نه چې څومره پیجونه دي ټول د یو ځای نه وشي. ټیک شو. بل دې کې دغه شیانو کې هم تاسو به کار نه ساتئ ځکه دا د کورونا والا خپل سیټینګ کړی دی بس دا برابر دی زمونږ نور سازۍ ته کوم ضرورت نشته. اوکې مې کو یو بله طریقه چې هغه اکثر ملګرو نه وشي بیا هغه فایل هم ترې خراب شي غټ تاوان کېږي پکې مثلا دلته اوس ما دا ډیزاین راوړم او ما به دې باندې کلیک کړو د دې دا نوم چې دی نو دا دلته راغلی که تاسو خیال کړی دلته مخکې کلاس و ټیک شو دلته د کلاس نوم و او اوس دلته د وان راغلی نو چې کله زه سیو کوم ما دلته بورډ راشي ما ته وایي چې ته دا د دې دپاسه ریپلیس کول غواړې او که نه نو که زه یس وم دا فایل به ختم شي او دا فایل به سیو شي. نو تاسو به هېڅکله هم داسې نه کوئ چې د دې فایل به یس ووهئ تاسو به دلته راشئ که چېرته نه دغه دې کې ولګېږي نو دلته به نوم بدل کړئ. دلته زه اوس ګوره دلته کې زه داسې ولیکم نو دا د اولنی شو او دا دویم شو. نو اوس ګوره اوس به ما ته دا شي نه راځي ډایرکټ به دا پی ډي اف کې سیو کېږي خو زه نه سیو کوم ځکه چې ځای رانه نیسي نو دا چې کله داسې وکړئ ډایرکټ به دا سیو شي کینسل بیا کومه سیټینګ مې هم درته وښودو او دغه رنګه دا دې کې ویب سایټ او دغه پریس وغیره شیان ټول دي دې کې به تاسو الریډي دا یو کلیک کوئ نو دا به کینسل کړم. ته انشاءالله په دې پی ډي اف باندې به هم رسېدلي وئ. نو دا هم پکې نه دي ویل پکار. دغه رنګ د پرنټ باره کې خبره شوه کنټرول پي د دې شارټکټ دی او پرنټ ته چې کله راشم نو که مثلا موږ یو ډیزاین جوړ کړو یا یو فارم جوړ کړو بل څه جوړ کړو دا اوس موږ پرنټ کوو نو پرنټینګ طریقه کې هم دوه درې طریقې ده ډېر وخت کې موږ خپله ګوتې نه وهو نورې یو دې ځای نه موږ خپل پرنټر سلیکټ کول دي. اوس چې زما فلحال کوم لګېدلی زما د پرنټر نوم دی 1020 پرنټر ما ته لګېدلی ایچ پي دی او 1020 نوم یې دی. نو دا پرنټر به تاسو خپل سلیکټ کړئ ټیک شو دې ځای نه او دلته نه بیا تاسو د پیج سیټینګ شئ کولی دا رنګه افیکټ وغیره رنګ منګ سیوا کول نو دې ته ضرورت نشته دا خپل حال باندې برابر دي. صفحې سایز معلومولی شئ چې څومره دا اوس ما سره 8.5 او 11 انچ ده نو 8.5 by 11 انچ ده دا ما سره دې نه تاسو دغه شیونه مې نه معلوموي دې نه تاسو صفحې دغه هم چینج کولی شئ سایز A4 نو ګوره صفحې سایز بدل شو نو دا پرنټینګ ټیم کې دا به هېڅ کله نه کوئ دا به تاسو سایز د اول نه برابروئ. نو اوس مثلا ما ډیزاین جوړ کړی په A4 کې او زما ویستل دي په A5 باندې نو ستاسو ګورئ نو هغه ډیزاین به خراب شي ستاسو دې باندې بیا خپله ټرای وکړئ بیا ورته پته ولګي څنګه خرابېږي دا به کینسل کړو دې کې نور نشته. دې کې موږ سره اولنی یو دا دی چې دا موږ هلته په دغې کې هم وو په هغه سیو پی ډي اف کې او دلته هم دی
مثلا ټول فایل ډاکومنټ دغه کې پرنټ کې او کنه سلیکټ مطلب دا چې یو او دوه دغه ټول دلته کې ډاکومنټ مطلب دا چې تاسو یو درې فایلونه راکولاو کړي دي ما خو شکل دلته یو فایل راکولاو چې دلته کې ما سره بلي نو دلته بیا ما سره راشي دا ټول د یو ځای نه پرنټ شي نو تاسو دې ځای نه ټول د یو ځای نه هم شي کولی او د دې نه مراد دا چې همدا بهر چې کوم یو دی همدغه دې وشي نو ټیک شو اوس دلته موږ سره دا پیجز دي پیجز ځکه دغه د کولاو نه دی چې دلته ما سره بس یو پیج دی نو کله چې دا زیاتې نو بیا به تاسو دلته دې باندې کلیک کړئ دې نه به راشئ دې ته به کلیک کړئ دلته به خپل پیجونه سلیکټ کړئ چې کوم یو پیج تاسو وباسئ او که نه ټول وباسئ نو ټول لپاره بیا دا یو دی بل دی کې موږ سره به انشاءالله دومره څه نه بس همدغه دی بس اپلای یا اوکې او چې کله اوکې شي دا به تاسو پرنټینګ روان شي بس صفحه به پرنټ کېږي او پیجونه به تاسو په پرنټر کې کېږئ نو دې ځای پورې دا خبره شوه بل دې کې موږ سره دی فرینډ میریج دا هم دومره څه دغه نه دی چندانه دی بس دا په خپل حال باندې باقي پرېږدوئ بس دې موږ سره دومره تعلق نشته دی انشاءالله دې کې چې کوم ضروري او وروسته راځي نو هغه به زه هغه ټایم کې وایم چې یاره دا به موږ نه پاتې شوی او دا ضروري دی اوس د دې دومره ضرورت نشته بس دې ځای کې دغه رنګه د کلر وغیره دا شیان مې برابرول او بس اخرنی یو پکې دغه دی چې ایکسټ بس دې وینډو نه وتل دا چې کله کلیک کوم ګوره به دا ماته ټول کورر بند شو ټیک شو نو انشاءالله دغه فایل مینیو کې موږ دا یو څو دانې پرېښودل ځکه چې دا لازمي نه دي زموږ د کار سره تعلق نشته دی ځکه بعضې ملګرو سوچولی چې دی ولې ونه ویل تاسو ما د هغې ومښودل چې دا دې سره تعلق ساتي زموږ ورسره تعلق نشته دی یا بل سره تعلق ساتي نو تاسو دغه یو څو مهرباني به وکړئ چې دغه یو څو شارټکټ دي دا تاسو په یاد باندې یاد کړئ ټیک شو لکه د سبا غوندې کې به دا تاسو په یاد یادوئ هله به تاسو سره ځان کېږي ځکه چې ته مثلا دې ځای ته د بار نه یو شیز راوړې دا امپورټ کوې دلته نو ته به اوس څه کې دلته به راشې او بیا به راشې دلته به کلیک کړې نو تاسو دومره ډېر ټایم شته دی دومره ټایم خو سړي څه نه وي چې دا د شارټکټ یادي چې کنټرول آی ده بس داسې کار کوه او بس ډایرکټ کنټرول آی کلیک کړه او بس د بار نه چې کوم شیز راولې بس هغه رادې راوله ټیک شو نو او چې یا مثلا ته اوس داسې وکړې یا د مثلا دې کې ما لږ شانې تغییر وکړو ګوره دې له مې دا دغه بدل کړل څه ورته وایي دا ځینې مې داسې کرښې مې دې تا وکړې یا داسې نو چې دا اوس زه سیو کوم داسې نو څه به کوم زه به دلته راځم دې ځای نه به سیو وایم دلته بیا هلته کې دغه کوم ډایرکټ کنټرول ایس شارټکټ یې وښه یا مثلا دا زه ایکسپورټ کوم زه اوس کوم دلته به راځم دا راتلل دلته کې ټایم ډېر ضایع کوي که نه شارټکټ یې دې دپاره دې ولیکلي چې سړی پرې ډایرکټ زر کار وکړي او دلته کې دا دې دپاره ورکړی دی چې دا یاد دپاره چې سړي ته یاد وي چې یاره دا شی دلته شته دی یو بله لازمي خبره چې هغه زمونږ د درس نه بار ده زمونږ درس انشاءالله په دې زمانه ختم شو او بیا به انشاءالله سبا د ایډیټ مینیو نه شروع کوو دغه یو مینیو به په ورځ کې وایو د دې ځای پورې دا درېو په یو ورځ کې ویو بیا دې ځای نه پس به لږې شانتې ویو زه تاسو ته اول دا مینیوګانې ختمومه چې دا باره مینیوګانې دا ټولې به درته ختمې کړم د هغې نه پس به ته بیا زه دا ځای باره کې لږ شان خبرې وکړم او بیا به دا ځای شروع کړو چې دا تاسو نه یاد کړی که نه دا تاسو دا نور د سره ښکته یادېږي نه دلته چې دا کوم شیان دي که نه دا ټول د دې ځای نه راوتي دي دلته نه را شارټکټ شوي دي دې ځای نه نو په نورو اکیډمیانو کې خو ما پرون دا خبره وکړه چې هلته کوم ویل کېږي نو هغه صرف دا ځای ویل کېږي صرف دا زه خپله تللی وم یو کورس ده اول د ما کورس کو کورلرا نو هلته یې زه ورغلم هغه ډایرکټ دې ځای نه شروع وکړه نو ما دا خو ماشوم ته هم پتې لګي چې دې ځای نه زوم کېږي او دې ځای نه دا شیز ګول راوستل کېږي دا څلور ګټور ده هېڅ ته واپس ترې نه راغلم نو هلته ما هغه کورس بیا ونه کړو نو لحاظه انشاءالله موږ باید دې ځای نه شروع کوو ټول ګوټ په ګوټ یو شیز به یو دا به هم یو دا به هم یو دلته کې دا د 2 1 2 3 ویل لیکل شوي دي دا ځای پکې سره باید ټول به موږ ویو انشاءالله 30 دن کې به تاسو سره مکمل کوم دا نو انشاءالله سره پکې پاتې نه هغه خبره مې دا کوله چې بعضې ټایم کې دا نوي ملګري چې د کورلرا کوم یا د بل سافټویر یې دا پریمیر پرو یا بل پی ډي اف یې هره بلای چې کله دې کې ګوتې وښي نو د دې نه بعضې سیټنګ ګډوډ شي بعضې سیټنګ نه څنګه ګډوډ شي هغه داسې ګډوډ شي چې یا مثلا د دې ځای نه یا دا ځای ختم کړي یا ترې نه دا ځای ختم کړي یا دا رنګونه دې ځای نه ختم کړي یا دا شی ختم کړي یا مثلا دلته نه دا شیز ختم کړي دا شی نه دې نه ختم شي یا مثلا ګوره زه دا رنګونه دې ځای نه ختم کړم ګوره دا رنګونه به دې ځای نه سم ختمېږي
دا ولې نه ختمېږي دې ځای نه یا مثلا دې ځای نه په لنډه باندې اوس مثلا ما دلته که نه دا او یا مثلا دا زوم ټول او دغه کټ ټول دا شیونه ما نه دلته ختم شو تاسو ته ګورئ دا ټول ما دلته کې هسې مثلا غلطۍ کې شیونه ختم شي نو اوس تاسو ګورئ دلته نه هغه شیز هم ختم شو چې کوم به ما راغوستو دا ځای څومره وړوکی شو تاسو به لیدلي نو دا دلته نه ختم شي یا مثلا دلته نه دا نور شیونه سیلونه غلطۍ کې ختم شي نو د قصد غلطول ختمول خو سړي ته په اسانه نه راځي خو دا غلطۍ کې سیلونه ختم شي دې به علاج نه کېږي نو اوس مثلا دلته ما دا ډېر شیونه ختم شو نو زه به اوس د دې سیټینګ څنګه کومه یا مثلا زه دا تاسو ته ختم کومه دلته نه سیټینګ کړه دا صفحه هم ختمه شي دا صفحه چې ختمه شي نو بیا سړی حیران چې اوس څه وکړم زه دې سره نو دلته کې به تاسو د دې دپاره وښئ بیا څه شی ګورئ دا مې کلیک کړو دا ماسې اوس تاسو اوس دې ته لږ شانتې وګورئ چې دا زه کله ختم کوم نو کنټرول ان وایم یا دا وایم ډایرکټ پیج راکولاویږي هغه شیز ما سره نه راکولاویږي چې هغه اول نه سیټینګ کوو نو تاسو به مهرباني وکړئ کوررا مکمل داسې بند کړئ ټیم ډېر زیات په هغه سره شو خو لږ کلاس نن امپورټ دا لږ شانتې ضروري دی تاسو به دلته کې کلیک کو بند هم کو اوس به تاسو په کیبورډ کې F8 بټن ده په دې اولنو بټنو کې F8 بټن باندې به شي پرس کوته ونیسئ ما نیولې ده بالکل اوس مې نیولې ده نیولې مې ده بالکل نیولې ده او دې زمانه به ډبل کلیک وکړئ که دا سافټویر تاسو په دې ځای کې که په دې ځای کې هر ځای کې که دلته یا مثلا دلته کې د دې شارټکټ راغلی وي چېرته ما خو دلته راوستی ده نو زه به دې باندې بالکل پرس مې نیولې ده او ګوره دې باندې به ډبل کلیک وکړم ډبل کلیک مې پې وکړو تاسو اوس نه به پرېږدئ اوس به هله پرېږدئ چې کله به دا بورډ راښکاره شو اوس به دلته یس ووهئ دا لیکلي وګورئ او دې معنا دا چې تاسو نوی غواړئ چې څنګه مو انسټال شوي نو اوس تاسو دې ته وګورئ اوکې دا کوررا به اوس هغه رنګه شي چې څنګه ما سره د اول نه چې انسټال کړي کپنۍ چې څنګه انسټال راشي هغه رنګه به شي ګوره ورته اوس هغه ویلکم هغه شیونه مې نه پې ټول راشي اوس کلاس اوږد نه شو خو مونږ لږ بې ټایمه شروع کړه نیمه ګنټه پوره شو اوس ته وګورئ دغه شیان هم پکې خپل رال دا وګوره ویلکم ما ته اوس ویله مرحبا نو دغه خپل هر څه پکې رال دې نه اوس ته دلته کلیک کړم هغه ډاکومنټ اوس په خپله راځي ما سره اوکې مې کو او هغه ټول واپس خپل ځای ته لاړ دا خپل ټول رال نو دې ځای نه سافټویر یو قسم اپډیټینګ کېږي نو انشاءالله تاسو دا یوه فارموله پکې ښه یاده شوه ورته او نور دغه شیونه مې ټول داسې خپله یاد کړئ نو دې ځای پورې ماله اجازت راکړئ نور کلاسونه راته پاتې دي هغه به هم اخیستل غواړي او خپل کوشش کوئ انشاءالله دا چې کله کار روان شي شروع شي چې یو 15 کلاسونه ووایو بیا به تاسو دې په خوند باندې پوهه شئ